کمال ناصر اصولي: حکومت یوازې د یوې ډلې نه بلکې د خلکو حق دی. راځئ پر حال ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د جمهوریت پر مهال په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی کمال ناصر اصولي وایي: زه په دې باور یم چې د دوی حکومت تر اوسه سرپرست ځکه دی چې د نظام نوعیت یې تر اوسه نه دی معلوم. اساسي قانون تر اوسه نشته، ولسي جرګه نشته، د ولس استازي نشته، ولس نه ولسمشر یا امیرالمؤمنین یا بل هر نوم چې ورکوي هغه رایه نه ده اخیستې. نو مشکله ده چې فعلا دوی دولتداري یا افغانان ورګډ کړي او یا له سرپرستۍ خپل دولت راوباسي. د طالبانو د پریکړې چې په کابینه کې یوازې طالب او تر ډیره د یو قوم غړو ته ځای ورکړل شوی، نړیوال مشران او په کور دننه خلک حیران او اندېښمن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن یې په غبرګون کې وویل: سره له دې چې طالبانو منلې وه چې نوی حکومت به یې هر اړخیزه وي، خو اعلان شوی کابینه کې ټول کسان طالبان او یا له هغوی سره تړلي خلک دي او هیڅ ښځه پکې نشته. موږ د دغو کسانو د اړیکو او د کار په اړه هم اندېښمن یو. طالبانو لنډمهالي کابینه اعلان کړې او موږ یې کړنو ته په کتو په اړه پرېکړه کوو. دا اوس د کلی خبر. دوستانو که غواړئ نور چټکې خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.